بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو، زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری، شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ. دا زمونږ فیسبوک پاڼه شینواری سپیکس، یوټیوب شینواری سپیکس او ټیک ټاک هم شینواری سپیکس. وایي شینواری سپیکس د ټروت. ښه رښتیا همیشه حقیقت همدغې چینل نه پخوا راسې موږ ویلی دی او همیشه به یو حالات راځي، مختلف قسم حالات راځي، مختلف قسم چمچیم په دغه کې شته دی. په همدې زموږ پیج کې صفتونه خلکو کوي، د ځانه خبرې کوي، په حقیقت بیس باندې خبرې نه وي. اوس څوک چې هغه د سپانسر را پیدا شو، کرکټ بورډ ولیکه چې یو هوایي سپانسر راغی، $4.5 لکه سپانسر پیدا کوي او څوک صدیقي ګروپ. اول دا یو ګورې دوستانو، ځان سره فکر کوئ. موږ چې د کرکټ یو څه علم لرو، تجربه لرو، هغه تاسو سره شریکو همدې دپاره چې په کرکټ مو زړه خوږیږي. که ستاسې د چا پې خوږیږي که نه، هر قسم چمچې چې هم راځئ چې هر څه یې وایي، مګر موږ به د ورلډ کپ نړیوال جام نه مخکې خبرې کوو. روسته چې هر شی وشي بس بیا کیسه تلي. موږ افغانان همیشه تل جاړو، روسته ژړا پیدا نه کوي، په وخت باندې نیوکه فایده کوي. موږ نیوکې وکړې، پرون سپانسر دی تاسو، هغه د سپانسر یې ته را پیدا کوي. موږ نیوکه وکړه چې د افغانستان ټیم ولې اوسه پورې قطر کې دی، دوبۍ ته لاړه لا نړه. یو عکس خو خپور سو، خو په هغې عکس کې افسر زازی مې هغه اخري دغه کې ولیده. نو حیران دي ته یو چې خو نه په دغه کې نو په ریزرو کې نه دی، ولې هغه ځای ته لاړه. ګوره عکس نه ویډیوګانې غواړو، لکه څنګه چې هغه ملا برادر ورک شوی، تاسې وی چې عکس نه ویډیو غواړو، نو ویډیو را پیدا شوه، کیسه ختمه شوه. همداسې باید د کرکټ بورډ میډیا څانګه ویډیوګانې خپرې کړي، دوی ته پیسې ورکول کیږي، دا د مفتو کار نه کوي. نو ښه دا دی چې ملت ته، تاسې ته خبرونه، صحیح خبرونه درکړي. هان صاحب پرون لیکلي وو چې وایي دغه 3 ورځې دی کرنتین. نو ما ورته میسیج هم وکړه، هغه سکرین شاټ مې هم ورته ولیږه چې 4 ورځې د آی سی سی ریکوایرمنټ دی. ښه معلومات به وشي چې آی سی سی څنګه چل کوي، ځکه آی سی سی هم غواړي چې افغانستان ټیم پریکټس میچ مس نه کړي. ساوت افریقا سره چې زموږ او ستاسې کومه لوبه ده هغه باید مس نشي او هغه وشي. زموږ دپاره هم ښه ده، آی سی سی دپاره هم ښه ده، مګر څومره ټیسټونه به کوي، څه شی به کوي، هره ورځ لګاتار ټیسټونه دي. نو هغه مسله به بیا ما ورته ځانه نه ویلي تی شی چې په ویب سایټ دی هماغسې دی، مګر که څه یو بل څه ایکسپشن وکړي هغه به معلومات هغه وخت سره وشي. نو هغه هم لاړه، تی شی چې مونږ درته ویلو هغه شي نه زر کرکټ بورډ را میدان ته کړه. مونږ سره غواړي کوشش وکړي تماس ونیسي، انډیواله ستاسې په ترو صفا یمه نه غواړو موږ دوی سره هیڅ کار وکړو، ځکه مونږ د ملت غاږ یو. هغه شی په ځان باندې نه کوم لکه ابراهیم مومن صاحب باندې چې وشو، کرکټ بورډ کې واخیسته، سم کسو، غریب بیا غاږ چپ سو، هغه هر څه نو تر ننه پورې تاسې ملت پرېږدی نه. نو موږ داسې کار نه کوو، موږ چې هر ځای کې کار کوو په خپل شرایطو او په خپل دغه کوو. ډېر شي نه نور هم آفرونه پکې غوړي شاته ورواچوله، خو دا کمکل خلک دي دا په دې نه پوهېږي چې دا موږ نشي اخیستی او نه موږ غاږ چپولی شي. موږ فی سبیل الله در سره ودرېږو، د خدای د رضا دپاره هیڅ مشکل نشته، مګر که د کرکټ او د کرکټ ټیم فایده پکې. موږ د خپل ملي ټیم همیشه ملاتړ کړی دی او کوی، مګر مونږ سره چې ته واده وکړې چې مثلا په 10 تاریخ باندې مسکواډ اناونس کړه د دغه د وجې چې مشکلات وو، نو اوس راتلونکي کې به یو ټیسټ خامخا خلو لوبغاړو نه هغه دې وانخیسته، ځوان لوبغاړي رانغله ټیم کې. نو دا واده را سره شوی وه چې 10 تاریخ باندې چې سکواډ اناونس شي هغې کې به راځي، هغې کې هم رانغله وی. آی سی سی هماغه خلک پرېښوده چاته چې اول نه ویزې هماغې خلکو ته ورکړې وي. نو دا که هغه دلایل ټول د دوی هوایي دي، نو دروغجنو دغه خلکو سره موږ نه کار کوو. دا زموږ ټیم دی، دا نه د کرکټ بورډ، نه د فرحان کسکر یوسفزي ټیم، نه د فضلي ټیم دی، نه د بل چا. دا دی دا غز او دا میدان لایف په دغه کې لګیا یو، دا ریکارډ آن ریکارډ خبره ده. خپله یې راته زنګ هم والی چې هغه شینواری صاحب چې دی هغه
لرې کاوه وایي راځه ته راشه دلته افغانستان کرکټ بورډ CEO شه. ما ورته هغه کار مانه نه کېږي، دا ډېر زیات کار غواړي. چې څوک کار کوي کار غواړي، چې څوک کار نه کوي نو موږ خو هغه خلک نه یو چې کار نه کوو. ما یار دا کار نه کوو، هغه کار ختم سو. وسم دا چې کوم یو د میډیا څانګې مسؤل او د فلحال برحاله زه د کرکټ بورډ د چیرمن ټیکنیکل اډوایزر یم او د افغانستان د میډیا څانګې مسؤل یم د غونډ دغه. او دا هم راته ویل شوي چې خپله خوښه ښه ډایرکټ خبرې کوه په کوم ځای کې چې نیوکه یې په کرکټ بورډ په هر چا نیوی شي. برحاله دا د فضلي صاحب په وینا باندې په ټلیفون باندې تاسو ته خو معلومات دی طلبا حکومت کې ټول همدغسې هوایي کارونه کېږي لکه څنګه چې دی ورلګولی دی همداسې دی هم په ټلیفونونو کارونه کوي. هغه افیشل ختمت چې دی هغې نه خو هېرېږي. نو زموږ وروره دا کار نه دی په کار. موږ د ولس غاږ یو، موږ د چا غاږ نه یو، موږ د ولس غاږ یو، د ولس خبرې کوو، د کرکټ خیر دپاره خبرې کوو. شخصي دشمني هیچا سره هم نه وي، خدای دی موږ دشمني داسې والا خلک نه یو، مګر د کرکټ تاوان ضرر چې هر څوک رسوي د هغه خلاف وو، خلاف یې نن هم یو او سبا به هم یو. ته چې چاته یې ولس ته مثلا صدیقي ګروپ دا دغه एकदम را سپانسر را پیدا سو، نو ځان سره فکر وکړئ صدیقي ګروپ څوک دی. ما خو صدیقي ګروپ سرچ که یو دانه کمپنی مې پیدا کړه چې دغه کوي دا ریل سټیټ مطلب کورونه اخلي خرڅوي، نو دا کمپنی او $4.5 سپانسر دا به دته په دوبۍ کې د افغانستان دغه کې څه ګټه داسې دغه وکړي. دا به کوم داسې ځوان را پیدا شوی چې داسې کار یې کړی ښه کار یې کړی د طلبا حکومت دی. $4.5 درپسې حساب سو، د دې حساب به بیا ورکوي ځکه دا خو پخوانی نظام نه دی، دلته خو تا څوک بیا نه پرېږدي. نو صدیقي ګروپ او پروفیشنل طریقه چې موږ غواړو چې د کرکټ بورډ باید پروفیشنلی هغه دې خاطر وروره چې ته یو $4.5 شی امضا کوې نو ستا یا CEO ستا پریزیډنټ ستا مارکیټینګ مینیجر یو څوک خو به دی چې هغه بینر نیولی امضا وشي هغه ځای کې او د هغې په اساس باندې چې دی هغه لکه ټول ولس ټول خلک یې وګوري دا هغوی دپاره مارکیټینګ دی، دا د هغوی دپاره ګټه ده. چې داسې نه نو همداسې $4.5 تاله څوک درکوي نو دا به خدای خبر چې څومره غټ غلي پوهې شوې چې داسې مفتو کې $4.5 درکوي. موږ خود نو هغه به معلومات وشي چې دی که نه دی. خو بعضې چاپلوسان خبریالان چې دي هغه ته د خپله فضلي زنګ ووهي او ورته وایي چې مثلا دا شی چې دی داسې دې ته کش ورکړه. خدای مو بیخ ونه باسه، لږ عقل نه کار واخلئ، لږ پروفیشنلیزم نه کار واخلئ، پوښتنه ترې نه کوئ. موږ ته همداسې نه موږ خو دا نه کوو. موږ د دې په ځای چې تاسو ته وایو چې ولا مخکې خبر راغلی چې هغه خبر مار سره شریک که درته مو چې پلانکي په خوله باندې هغې وروسته اوس خو داسې وخت نه دی، اوس خو ټول نړیوال جان ته څو ورځې پاتې دي. نو سپانسر خو باید افیشل لیکنه او شینه وشي، مګر افیشل نه هوایي کار، او هوایي کار نه منو دا نو دا ځکه دروغ دي. ښه دا به معلومات وشي که رښتیا مې طلباو نه مې هیله ده چې دې حساب ورسره بیا وشي. $4.5 دا د یاد ساتئ. نو دا د هوایي سپانسر سو صدیقي ګروپ هم درته ایکسپلین کوي. اوس راځو د دغه طرف ته د IPL پردي کرکټونه چې یا نور کرکټ هغه کرکټ خوند کوي چې د افغانستان کله لوبې راځي بیا هم په هغه لوبه باندې زه تاسو سره خبرې کوم زموږ بیټینګ order زموږ بالینګ order چې څه مشکلات راتلی شي څه ګټه کولی شي. ځکه ګوره ګټه خو ټولې دنیا ته معلومه ده. راشد خان صاحب تاسې پیژنئ، مجیب الرحمان پیژنئ او نبی خو زما په نظر ختم دی ځکه چې یو نو هی از ناٹ د سیم. نبی تاسې خپله IPL کې موږ اخري لوبه کې سم وغرباوه نو د هغه زوړ دی. همداسې ورسره نور هم زاړه دي چې به په هلته ګرمۍ کې چې دی ډېر غټ چانس دی چې په فیلډ را خطا شوي وای. مګر ICC یو ښه کار دا وکړه چې د لوبې په منځ کې ډرینکس بریک مطلب د اوبو څښلو یا د نور هر څه مایات چې څکي د هغې اجازه ده. نو زموږ پلیران بچ شو، دا زاړه را خطا کېږي به نه په فیلډ باندې. نو انشاءالله دا هم یو ښه کار وشو د افغانستان کرکټ دپاره. نو باقي چې دی ټیم په کوارنټین کې دی یو څو ورځو کې معلومات وشي چې 3 دي او که 6 دي د هغې یو معلومات وشي. راځو دغه ته د هندوستان پریمیر لیګ ته IPL چنای سوپر کنګ ورسز کلکتا نایټ رایډر. کلکتا نایټ رایډر تاسو زموږ ویډیوګانو کې کتلی شئ. موږ وخت د سر هغه چې دلته دا لیګ شروع شو
او وینکټش آیر اډ ک ګوره یو کسي هغه ډیر زیات یو ټیم ته پوره بیلنس جوړي نو وینکټش آیر هم دغه دی بیټسمین دی اوپننګ اټیکینګ بیټسمین دی هم ښه بالر هم دی هم ښه فیلډر هم دی یو ډیر ښه یوټیلیټي پلیر پلس انډین دی نو ستا په سکواډ کې تا سره چانس چې ته 4 بال ملکي هر ټیم ولوبئ دا ورسره دی او سبمان ګل دا دواړه ورسره ډیر ښایسته ټیکنیکل اوپنران دي ښه برابر اوپنران دي نو د دې په مقابل کې چنای سوپر کینګ سره یو ورسره ډوپلیسی دی او یو ورسره رتوراج ګیکورډ دی نو ګل سره دغه برابرېږي رتوراج ګیکورډ او وینکټش آیر سره ډوپلیسی دا سره جوړ شو ون ډاون پوزیشن کې د آی پی ایل د کلکتا نایټ رایډر سره نیټش رانا دی او یا ور سره تریپاټي نو هیڅ پته نه لګي چې کوم دا فلوټر پوزیشن دغه کوي مګر چنای سوپر کینګ هم د موین علي په ځای اوټاپا ون ډاون راوباسي نو دا اوټاپا هم ورسره 13 میچ کې سکور کړو او اټیکینګ پلیر دی دا ښه دغه دی لوور میډل اورډر کې دوی ته بیا مشکل دی ځکه کارت کم هغسې فارم کې نه دی این مورګن هم فارم کې نه دی ډاون د اورډر اندر رسل ورسره مهم لوبغاړی او هغه هم ورسره دغه دی نشته دی انجرډ دی معلومات پوه شي سبا له اویلیبل کېږي که نه خو فی الحال نه دی نو د هغه کوم ریپلیسمنټ چې دی هغه دومره دغه نه دی دې ځای کې اوس چنای سوپر کینګ سره موین علي دی چنای سوپر کینګ سره دغه هم دی د رایډو اینډ دغه جادیجا دونی دونی خو تاسو ته معلومات دی دونی نو دغه ایریا د چنای سوپر کینګ مضبوطه ده په دې وکټو باندې د دوبۍ وکټ ایوریج سکور چې دی چې ټیکنیکل پلیران در سره وچلیږي نو تقریبا 160 پلس دی که ټیکنیکل پلیران دې زر لاړه دغه شو 115 140 دی کې 45 کې به راغونډېږي نو دویم بیټینګ چې هر څوک کوي که خصي پراپر طریقې سره چیزینګ وکړي هماغه ټیم زما په نظر ګټي هر څوک چې ټاس وګټي هغه بل ته بیټینګ ورکوي او غواړي چې چیز وکړي ځکه تا ته یو ټارګیټ معلومي او ته کوشش کوي چې مخالف ټیم زر تر زره آوټ کړي دغه سره کلکتا نایټ رایډر سره غټ اچ چې دی سنیل ناراین ان ورون چکرورتی دا دوه ورسره د سپینران دي ان شاکیب الحسن راغلی لیفت آرم یو نیور نو شاکیب الحسن هم خب سپینر دی نو دا دوه کسان ورون چکرورتی او سنیل ناراین ورسره ډیر مهم دي که دواړو کې هر یو وچلې 3-4 وکټې واخیستې نو چنای سوپر کینګ خرابوي دواړه ډیر بیلنس ټیمونه دي څوک به ګټي زما په نظر که چنای سیکنډ بیټینګ راغی میډل اورډر سټرانګ دی بالینګ د چنای تاریخ راسي داسې نه دی دی جست ټیم ورک بالینګ کې مثلا براو یو څه بالینګ وکړي چاهار یو څه بالینګ وکړي هیزل وډ پکې ټک ټوک وکړي دغه پکې راشي موین علي ته کله بالینګ ورکړي جادیجا ته راشي هغه پکې یو وکټه دوه واخلي نو چنای سوپر کینګ همیشه دغسې کم دغه غوندې کمبینیشن غوندې بالینګ داسې چریم ورسره سې هارډلی سوپر سټار بالر را پیدا شوی دی نو بیټینګ باندې دوی زیات دغه ګټي د کې کې آر د پاره بهترین کار دی چې اول بیټینګ هغوی له ورکړي سیکنډ وکړي نو کې کې آر د چانسز د ګټو زیات دي زموږ په نظر باندې دونی ایکسپیرینس دی تجربه زیاته ده نو موږ به دغه سره ځو چنای سوپر کینګ سره آی ډونټ نو مګر کلکتا نایټ رایډر چې دی هسې به زړی چې کیدی شي دی وګټي نو دې کې اگزیکټ معلومات نه کیږي خو زموږ په نظر ټیم بیلنس ایکسپیرینس تجربه هر څه د چنای سوپر کینګ زیاته ده and 2021 او 2012 هغه آی پی ایل یا 11 چې راواخلي هغه سلسله سره وټاکي نو چنای سوپر کینګ تاریخ هم ورسره دی هیسټري هم ورسره ده ایکسپیرینس هم ورسره دی پلیئرز هم ورسره دي لیټس سی زما په نظر چنای سوپر کینګ به د سبا لوبه آی پی ایل فاینل ګټي معلومات به وشي څنګه چل کیږي अब بیا ماغه وخت سره پاغي خبرې کو د کرکټ ټیمونه چې دي هغه دوبۍ ته را رسیدلی دي بعضی په خاموشي کې بعضی عمان کې دي مګر آی پی ایل د سراج دی چې نیوز کې دغه نه پریدي لکه دا نور ټیمونه فلال ځکه ټول فوکس باید آی پی ایل باندې آی سی سی ته پیچونم ګوره نه پرې خواده ته کینې وسه پورې د آی سی سی چې همیشه کوم ټورنمنټ کې دی یو میاشت مخکې به پیچونه خپل کنټرول کې اخیسته هغه زموږ بعضې دغه چې دي خبریالان په دې سر نه خلاصیږي دا فکر کوي چې دا انډیا د دې هوسټ ده مطلب د دې ټورنمنټ نو
پیچونه انډیا جوړي نه، پیچونه د نړیوال جام همیشه ICC جوړي. نو موست لایکلی کوشش کوي چې فلیټ بیټینګ وکټ جوړ کړي، مګر د دوبۍ وکټ چې دي دا لږ همیشه سپینرانو دپاره هیلپفولي هوا ګرمي. نو ښه دغه چې کوم ټیم سره سپینر او بل فاست بالران هغه چې سمارټ فاست بالران یې ګوره چې چینج اف پیس کوي، چې باونسر کوي، چې یارکر کوي، چې بیټسمین هغه ګیسینګ ورته چې هغه شي سره رواني، نو هغه بالران هم پکې کامیابي. باقي به انشاءالله کرکټ ته په دې به خبرې کوو، نړیوال جام ده، میله ده او په دې به مختلف ټیمونو باندې به سره بیا خبرې کوو. نو په یوټیوب چینل ته دا خو زموږ د فیسبوک دغه دی پاڼه ده شینواري سپیکس، تاسو یوټیوب ته ورتلی شئ بېغمه. هغه کسان چې بار ملک یاستئ مثلا په اروپا امریکا یا دغه ځینو کې نو نیټ مشتري بیا صحیح ده یوټیوب، نو مګر دغه ځای کې اکثره افغانستان یا کوم ځای چې نیټونه کمزوري هغوی دپاره موږ کوشش کوو چې په فیسبوک کې دغه وکړو. بعضې ټیم دوی چې مثلا یو شی خبرې پې زیاتې ونشي، موږ ګوره زیاتې که کمي هغه ستا خوښه ده چې ته یې ګورې که ته یې نه ګورې. اوس یو شی انټرسټینګ یې زه د بعضې خلکو ویډیوګانې چې یو ساعت زیات یې هغه موږ ګورو ځکه هغه انټرسټینګ یې خوند راکوي. همدا ژوند دی، همدا کیف دی، دا چې په ځان باندې کوم ټایم خرچ کوې دا صحیح ژوند دی. ځکه ستا خپل ځان خو تا نه هیري، تا ته خپل ځان هغه وخت کې در یاد شي چې کله ته د 50-60 کالو شي. اوس خو که په افغانستان کې بس شپه ورځ په دې پسې لګیا چله دغه بچو ته شی پیدا کو، کار روزګار غریب سړی. اروپا ته چې تلي هغه وایي شابه زر پیسې وګټئ چې هلته یې راولېږئ، هغه رالیږلو والا چې هغه نه مړېږي، ټول عمر همداسې ته به یې لیږي اخر به ته همداسې خزان شي. هغوی خو دا فکر کوي چې ډېر اسان کار دی، خو هلته اوس ورته معلومات شوی ډېر ګټل په اروپا امریکا کې ډېر ګران کار دی. زه اکثر افغانانو ته یم چې ګوره دې په ځای چې فزیکل کار یو څه وکړي یا شروعات وکړي، خو چې لږ خپل یو څه پیسې ځان سره برابرې کړي، خپل عقل استعمال کړي، دماغ استعمال کړي. زه به در سره کوشش وکړم، ما ته معلومات نشته د اروپا سټاک مارکیټ، د امریکا راته معلومات دی هغه در سره شیر کولی شم. کرپټو کرنسي در سره هغه بایننس کې تاسو اخیستی شي، په رابین هوډ کې یو څو دانې دي، په کوین بیس پرو کې تاسو اخیستی شي، هغه در سره شیر کولی شم. خاص دغه چې چا خوښوي نو نجیب الله شینواری زموږ دغه دی پروفایل دی، هغه ځای ته راځه، هلته میسج کوه، نو بیا به در سره کوشش وکړو چې کومک وکړو. ځکه مونږ خو غواړو چې ټول افغانان ګټه وکړي، ټول مسلمانان، ټول انسانان دي د دنیا خدای آباد کړي. بس دغه د نن ورځې کرکټ او دې په اړه خبرې وي، بیا به انشاءالله چې بل کوم دغی لایف به راځو خبرې به کوو، نه به یې پرېږدو. مافیا چې ده که نه، مافیا دا به رانه په کلار خوب ونه کړي چې دا هلته تښتېدلي دي. تاسې څه ضرورت دی چې کرکټ ټیم سره داسې 50 کسان خوشې تشي خوشاټاري ورغلي هستې، تا هلته څه کوئ؟ چیرمین پلانکی ډینګری د کوم کرکټ بورډ چیرمین تلی دی چې دوی ورځي دې په ځای چېرته سم خلک ولېږئ، هغه خلک دغه کوي چې د افغانستان موږ نه هلته ډاون په افغانستان کې هم خلک شته، بل ځای کې هم خلک شته، که خو چې دغه سره برابر شي طلبا او دغه سره دا هم یو مشکل دی. مګر که هلته یې ولېږئ د افغانستان یو ښه ریپرزنټیشن، یو ښه عکس به دنیا ته وړاندې کړي. دا یو ښه موقع ده. موږ ته افسوس په دې راځي همیشه چې ښه موقع وي هغې وخت کې موږ یو جوډ جاهل کینو چې په هېڅ نه پوهېږي، نو دغسې خلک راشي زموږ مشران شي، نو ښه موقع موږ نه لاړه شي او بیا د افغانستان ټیم مینوال ټول خیر ته ناست او جاړي. نو ځکه موږ غواړو چې د خپل نظر، خپل نیوکه په وخت سره شریک کړو، په وخت یې وکړو. نو باقي دا به پریدونه مافیا خو ما ګوره فرحان کسکر یوسف زیم نه و پرېښی، پخوا راسي همداسې که فضلي صحیح رواني نو روان دي، څه مشکل مو ورسره نشته دی. که دغه شي نه کوي چې دا هر څه ټول ون مین شوی روانه کړې ده او وی کارونه کوي، نو انډیواله پرون دا یو کال راسي فضلي صاحب موږ ته زنګونه راوهي، را سره خبرې روانې یا زیات د داسې نه چې نن ورځ راسي دي. نو چې موږ ته کوم ځای کې صحیح کار کوي ملاتړ د کوو، خو غلط کار کې چې دی بیا موږ نه ملاتړ تمه مه لره او نه موږ چا سره داسې انډیوالیانې. اول وطن، اول افغانستان او اول کرکټ ته چې څوک خیانت کوي، خیانت صرف د ډالر وهل نه دی، استعداد په ځای غیر استعداد کسان راوستل، د خپلې خوښې کسان دغه کول، مخکې وروسته کول، کرکټ خرابول، دا ټول
خیانت دی. نو که داسې څوک دغه کوي خلاف یو او سبا به هم خلاف یو انشاءالله. نو ستاسې ټول د کتلو نه شیر کول نه یو جهان مننه. په لوی الله مسپارم ستاسې ورور نجیب الله شینواری د شینواری سپیکس نه. خدای په امان.